چا چې د رسول الله سره مینه کوله او د تا په زړه کې مینه نه وه ورته به لیونی نه وایې ځکه ته د چا د زړه نه څه خبر یې ته د چا د مینې نه څه خبر یې چې د هغه وینه او هډوکي الله ټول مینه ګرځولې علماو لیکلي کله چې یوسف علیه السلام سره د زلیخا مینه وه چا یو وخت کې زلیخا زخمي کړې وه وایي وینه بسې په مځکه تېر څڅېدله ينكتب بكل قطرة من دمه يوسف يوسف ارچاچ کوي وینه به په مځکه سې غورځېدله غیر اختیاري به پې یوسف لیکل کېده مینه وه مینه دماغ د تا وینه چې په مځکه غورځېږي داسې غونډه غورځېږي وینې به نارې وهلې یوسف مینه وه اما چې تا مینه نه ده کړې د مینانو مینې ته دروغ مه وایه مینان په خپله مینه کې دروغجن مه شمېره حسن حلاق چې په دار باندې راځوړن سو وایي وینې چې ترې څڅېدلې وینو باندې به لیکل کېدل غیر اختیاري په خپله الله الله وینو باندې به غیر اختیاري په مځکه لیکل کېدل تا چې مینه نه ده کړې تا ته چې الله د دین مینه په زړه کې نه ده راچولې د محمد رسول الله مینه چې در سره نسته چا چې د قربانۍ ته راودانګل ورته لیونی مه وایه که دې ورسره کومک تر وسه نه کېږي هغې پسې غیبت مه کوه یو ورځ راتلونکې د الله